تر ابدالي او غزنوي مزایلونو وروسته پاکستان د رحمان بابا په نوم زندان جوړ کړ. دوستانو سلامونه، جوړ په خیر. زه هیله من یم چې تاسې به ښه یاست او د صحت جامې به مو پړتن وي. دوستانو مخکې له دې چې زه خبرې وکړو، هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل پښتو ټیوب سبسکرایب کړئ او دا شرنګانې وشرنګوئ تر څو تاسې ته زموږ هره ویډیو پر وخت در ورسیږي. دوستانو پاکستان چې تر دې وړاندې د لوی احمدشاه بابا په نامه ابدالي، غزنوي او غوري نومونو وژونکي توغندي جوړ کړي دي، دا ځل د پښتو د ملنګ او صوفي شاعر لوی رحمان بابا په نامه زندان جوړ کړی، چیرته چې به خونړي او مجرم کسان ساتي. د پاکستان حکومت تېره ورځ په پېښور کې د دریو نوو جوړو شوو زندانونو نومونه کېښول، چې یو یې ورسک، بل یې شاهپور او درېیم یې د رحمان بابا د زندان په نامه دی. په پېښور کې د پولیسو افیسر ظهور اپریدي وایي په هزارخواني سیمه کې جرمونه او جنایتونه پرېمانه وو. په همدې خاطر حکومت پرېکړه وکړه چې هلته به زندان جوړوي او بیا به ټول خونړي جنایتکاران همالته ساتي. دی وایي حکومت پرېکړه کړې چې دغه زندان به د رحمان بابا په نامه وي. اپریدي وایي چې په دغه سیمه کې چې زندان پکې جوړ شوی زیات وخت د ځمکو او پخوانیو دښمنیو پر سر وژنې کېږي. دی وایي د زندان د جوړولو پرېکړه وړاندې لا شوې وه، ودانۍ یې هم جوړه ده، یوازې نوم ورباندې ایښودل پاتې و چې پرون ورباندې کېښودل شو. رحمان بابا د پښتنو افغانانو بې ازاره صوفي شاعر دی چې په 19مه میلادي پېړۍ کې په پېښور کې زېږېدلی او پښتانه یې بابا بولي. د ریا خرقه یې خدای مکړه په غاړه، رحمان کوږ دستار تړلی قلندر دی.